Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې یو د کمال اپلیکیشن راوړی چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو ډیر زیات کارونه کولی شئ. دوستانو په دغه اپلیکیشن کې داسې نور اپلیکیشن موجود دي چې هغه په پلی سټور کې نشته. بالکل تاسو به ګرځئ داسې اپلیکیشنو پسې چې هغه په پلی سټور کې به تاسو ډیر زیات ګرځئ خو هغه در اصلا هغه په پلی سټور کې نه ملاویږي. نو هغه ټول اپلیکیشن څه چې تاسو په کار وي مووي اپلیکیشن وي ګیمونه وي ډیر همداسې نور انټرټینمنټ اپلیکیشن وي نور داسې ډیر اپلیکیشن هغه چې تاسو ته ضرورت ده هغه به په دغه اپلیکیشن کې وي. ما یو بل ویډیو جوړه کړې وه دوستانو هغه یو بل اپلیکیشن صحیح ده دا چې د هغې نه بالکل الګ ده یعنې جدا ده بل شانتي اپلیکیشن ده. دوستانو دا کوم اپلیکیشن چې تاسو ته ښیم دا پلی سټور کې هم نشته دا صرف او صرف د تاسو د لینک دا لاندې ډسکرپشن دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په لینک باندې کلیک کې هلته به اپلیکیشن تاسو ته وي هغه نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ګوره سنو چې کله هم تاسو دا ډاونلوډ کړه نو اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کې دا تاسو ما ویل چې دا پلی سټور کې دا خپله دغه اپلیکیشن تاسو په پلی سټور کې نه ملاویږي. دوستانو دې کې دا ډېر زبردست دا وګورئ ټاپ ایپس دا هغه اپلیکیشن دي بي ټي وي ګورئ چې هغه په پلی سټور کې نشته. څه رقم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه به ټول تاسو دلته ملاویږي. همداسې نوي اپډیټ کوم اپلیکیشن چې راځي هغه هم دلته موجود وي. ګوره نیو اپډیټ کوم اپلیکیشن چې وي هغه هم دلته شته دی. دا یو هم په پلی سټور کې نشته ما ټول لیدلی دي دا یو هم تاسو نه ملاویږي. انټرټینمنټ کوم اپلیکیشن چې دي کوم ټي وي ګانې کارټون هغه ټول اپلیکیشن تاسو دلته ملاویږي تاسو ته. نو ګوره وی پی این هم په دې کې موجود دي. گیمینګ هر هغه گیم تاسو ته شته په دې کې کومې چې په پلی سټور کې تاسو ته نه ملاویږي. صحیح ده همداسې چې څه تاسو په کار وي هغه ټول لایف تاسو هم کتلی شئ. لایف کوم ټي وي ګانې چې دي هغه هم تاسو دلته ملاویږي. پلی سټور کې ټي وي اپلیکیشن په پلی سټور کې نه وي. صحیح ده نو هر اپلیکیشن چې تاسو په کار ده هغه ټول دلته موجود وي. نو ډیر د کمال او ډیر خوندور اپلیکیشن ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښوي حتما د سره لایک د خپلو دوستانو سره حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.